بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، زه د پښتو چینل د پښتو علم سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. السلام علیکم. پهله موږ په دې باندې خبره کوو چې زموږ په پښتو کې دا متلې صرف د مقصدونو دپاره استعمالیږي. که تاسو وګورئ د پښتو له یو نوم ورکړی دی غیرت، نو دا غیرت نوم دوی په پښتو کې استعمالی، خو زیات تر تاسو وګورئ نو د اسلام خلاف هم استعمالی. لکه زیات تر داسې خبرې دي چې هغه په اسلام کې نشته، خو چونکې دی وایي دا زما پښتو ده او هغې سره دی د غیرت نوم ورکوي. زیات تر پښتنو چې کوم رواجونه جوړ کړي دي نو هغې له د پښتو نوم ورکړی دی. حالان کې که موږ دا متلې په صحیح طریقه وګورو نو دا رواجونه ته بلکل سراسر وځي او بیا زمونږ غیرت د اسلام مطابق جوړیږي. خو چونکې بدقسمتۍ نه موږ پښتو ډېره ګډه وډه کړې ده، د خپلو مفادو دپاره استعمالول موږ کړي دي. زما تاسو ته خواست دی چې د پښتو په دې متلو غور وکئ چې کوم اسلام سره مشابهت لري، په هغه متلو باندې تاسو عمل وکئ. یقین لرئ تاسو به دنیا او آخرت کې ډېر کامیاب شئ. که چېرې یو دوه کسه په غلط طریقه ونیولی شي، هغې ته بیا د اسلام په شکل نه ګوري. که قرآن کې کومه فیصله یې په هغې عمل نه کوي او وایي یاره زما دا پښتو ده، زه به دا پښتو سر ته رسوم، نو په دې کې بې انتها شامړي مو شي او نه خلک قتل شي او چا چې قتل کړل نو هغوی ځان له جهنم ځای که. نو زما تاسو ته دا خواست دی د دې غلطیانو نه ځان وساتئ او په یو صحیح لار باندې راشئ او هره فیصله د اسلام مطابق وکئ، نو انشاءالله کامیابي دومره لرې نه ده. زه اوس یو متل ته راځم او یره په تا به یم ډزې کړي. نو که دې متل ته وګورئ نو پښتنو د انسان د کمعقلتیا، د بېغیرتۍ او د ډېر شیانو دپاره دا متل استعمال کړی دی. اوس که یو سړی دی او کمعقل دی او هغه په یو محفل کې بار بار ګډېږي، نو اکثر هغه باندې دا متل فټ کړي چې یاره په تا به یم ډزې کړي. یو سړی دی په یو شي نه پوهېږي او په هر یو شي کې کار لري، نو په هغه باندې هم دا متل فټ کړي چې یاره په تا به یم ډزې کړي. او که د غیرت یو ځای داسې راشي او دا بې غیرتي وکړي، نو دغه ځای کې هم دا متل په ده باندې فټ کړي، وایي یاره په تا به یم ډزې کړي. او که چېرې د چا زوی دی او بدعمله دی او بدعملي کوي، نو هغه باندې هم دا متل فټ شي چې په تا به یم ډزې کړي. نو همیشه بدعملي پرېږدئ. حالان کې دا کلي په کلي پکار چې یو کمیټي جوړه کړي، نو انشاءالله امید لرم څوک په بدعمله پښتنو کې پاتې نشي. او که یو سړی کمعقل دی او بې ځایه ګډېږي، نو هغه ته نصیحت کول پکاري. څنګه چې ته زوی ته عقل ښیې، نو هغه ته هم د عقل ښودو کوشش وکړه، انشاءالله تعالی هغه به بیا داسې کار نه کوي. نو بل یو متل ته زه راځم. نو یو بل متل دی، وایي 15 واڼه په خولې مه منډه. نو د دې متل یو ساده معنی ده، په خپله حصه ګزاره وکړه او د نورو حصو تړه مخه کوه. نو څه چې ستا په حصه کې راغلي دا ستا نصیب دی او پردی حصې نصیب مه ګڼه. نو زمونږ په پښتنو کې یو دا مصیبت دی، که په ورورولو کې دا جایدادونه یا داسې څه تقسیم شي، نو په خپله باندې صبر نه کوو، بیا د هغه هغې ته ټوپونه وو چې تا سره زیاته ده او ما سره کمه ده. بهرحال ټیک ته چې د دې صحیح تقسیم پکار وي. په اسلام کې دي چې تاسو برابر تقسیم وکئ او د چا مال تړه مخه کوئ، ځکه چې دې مال د قیامت په ورځ بیا ډېره غټه سزا ده او یره دا به ورته په غاړه کې اچولي او چې په اور کومه اوسپنه سره شوي د هغې نه به زیات دا سره وي. نو مخکې نه ولې سوچ نه کوو چې یاره مونږ په خپل شي باندې صبر وکړو او د چا شي تړه نښه کوو. که دا خبره د مزدورکارو باره کې وکړمه، نو چې څنګه ته د ځان دپاره دیاړي مقررې، نو دغه شان د نورو دپاره هم هغه دیاړي مقرر که. ځکه 15 واڼه په خولې مه منډه چې ته په هغې کې هم ځان توانه کې. زما عزتمندو، د اسلام په طریقه باندې وخت تېرول غواړي، حالان کې دا دنیا د چام نه ده. نو د دې نه ښه دا ده چې مخکې موږ دا ځان کې راولو چې چا حق تړه نښه کوو، 15 واڼه په خولې نه منډو. که چېرې ستا وس رسېږي او مجبوري حل که، د مسکینانو سره مدد وکړه، کونډو رونډو سره مدد وکړه، الله تعالی به تاله په یو دوه درکړي. یو بل مصیبت په موږ کې ډېر زیات موجود دی چې په جماعت کې به مونځ وکړو، خو چې جماعت ته راوتې نه یو خلکو پسې به شروع شو. نو دا بلکل مه کوئ
او د جنگ جګړو نه سم نه جوړیږي او یو بل سره ورورولي کوئ او د ګاونډي مدد کوئ او دا پښتانه دی الله تعالی په اتفاق او ورځ کې کامیاب لري. نو ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې به بیا تاسو لپاره راځم. دا غي پوری اجازه غواړم. الله خوشاله آباد لره. السلام علیکم.